السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مونږ او تاسو چې په کوم ځمکه کې اوسېږو نو دا د ډیرو مراحلو نه تیر شوې ده او په دې مختلف قسم حالات راغلي دي. په دې ځمکه باندې یو زمانه داسې راغلي ده چې په هغې کې د ټوله ځمکه د واورې نه ډکه شوې وه. د عربو ملکونو هغه صحراګانې کوم چې نن سبا مونږ او تاسو یې نو په دې یو زمانه داسې تیر شوې ده چې په هغې کې به د ټولې صحراګانې د واورې نه ډکې وي. په ځمکه باندې 15 ځله داسې زمانې تیرې شوې دي چې په هغې کې به دا د واورې نه ډکه شوه. دې دوړو ته نن سبا آیس ایج یعنی د واورې زمانې ویلې کیږي او د دې وجه به دا وه چې د ځمکې ټمپریچر به وغورځېدو او په دې سره به د ډیرو دریابونو هغه اوبه په واوره کې بدلې شوې. د دغه زمانې د انسانانو ژوند به ډیر مشکل و. دا خلک به د ټولګو په شکل کې بهر ته وتل، ښکار به یې کوو او په دې باندې به خپله ګزاره کوله. چونکې دغه وخت کې یخني ډیره سیوا وه، دې وجې نه ډیر دریابونه منجمد شوي وو او ځې په ځې وړې وړې جزیرې ښکاره شوې وې. دې وجې نه د امریکې او یورپ په منځ کې چې کوم دریاب دی د دې پار کول د دغه وخت انسانانو ته ډیر اسان شوي وو او د دې وجه دا وه چې د دې دوه بریاعظمو په منځ کې فاصله ډیره کمه شوې وه او د دې د پار کول ډیر اسان شوي وو. ساینسدانانو د قول مطابق دغه زمانې څخه خلک د ښکار په تلاش کې روان شو. کم ځای چې به دوی ته د خوراک څښاک سامان په اسانۍ سره میلاوېدو نو هلته به دوی دیره کېدل. په دې طریقې سره د دې خلکو دا سفر جاري و تر دې چې دوی د تبرید دریاب پار کو او دغه غټ بریاعظم کوم ته چې نن سبا شمالي امریکا ویلی کېږي دې ځای ته خلک راورسېدل او دلته آباد شو. دا د آیس ایج یعنې د سختې یخنۍ لپاره آخري زمانه وه. کله چې د آیس ایج ختم شو نو په دې سره د ځمکې ټمپریچر ډیر سیوا شو، ځې په ځې واوره ویلې شوه او په سمندرونو کې اوبه جاري شوې. په دې عمل سره هغه جزیرې د کوم په سبب باندې چې د خلک د بل بریاعظم ته راوړېدلي وو دا ختمې شوې او په دې سره یورپ او امریکا د دوه بریاعظمونو د بل نه ډېر لرې شو په فاصله کې. دا خلک چې مخکې کومې دنیا کې اوسېدل هغه د دوی نه شاته پاتې شوه. دوی به شمالي امریکا او جنوبي امریکې ته د ټولې دنیا په نظر سره کتل. بعض مورخین وایي چې د دې خلکو به خپلو کشرانو ته دا قصې کولې چې مخکې زمانه کې به موږ په داسې ځای کې اوسېدلو چې هغه د رقبې په لحاظ سره ډیر زیات و. یعنې د دوی په ذهن کې دا وه چې مخکې په کومه وچو باندې اوسېدو نو هغه ټوله د اوبو لاندې شوې ده. دا خلک کم چې د دوه بریاعظمو ته راوړېدلي وو دوی دلته ډیره زمانه تېره کړله. کله چې به دوی د سمندر غاړې له راغلل نو بس دوی به دا د دنیا آخري حصه ګڼله. د دوی مخې ته یو غټ دریاب و او هغه خواته هېڅ هم په نظر نه راتلل او هغه خلک کم چې په یورپ یا افریقا کې آباد وو هغوی ته دا علم نه و چې د تبرید دریاب نه هغه طرف ته هم زموږ په شان انسانان اوسېږي. بعض مورخین دا وایي چې دې خلکو 10,000 کاله تېر کړل په دغه بریاعظمو کې. 10,000 کاله بعد د افریقې نه څه کسان په کښتو کې کېناستل، دوی د تبرید په دریاب کې سره پاسه یو میاشت پورې سفر وکړو او دې نه بعد امریکې ته ورسېدل. دا خلک څوک وو، دوی دا سفر څنګه کړی و او د امریکا په اولني ځل چا دریافت کړی وه، مسلمانانو که عیسایانو؟ تاریخ دې باره کې څه وایي؟ او دې نه زیات اهم سوال کوم چې د ډېرو خلکو په ذهن کې راځي چې آیا دې 10,000 کاله کې دې خلکو د پیغمبر راغلی او که نه؟ د دې ټولو سوالاتو جوابات به تاسو ته بیان کو خو په راروانه ویډیو کې. تیر شو 500 کالو کې د امریکې دریافت ډیر لوی اهمیت لري په تاریخ کې. 15مې صدۍ پورې یورپ والا د مسلمانانو په مقابله کې ډیر کمزوري وو، لیکن کله چې دوی امریکا دریافت کړه نو په دې سره دوی ته دومره ترقي میلاو شوه چې دوی په تاریخ کې چیرته هم نه میلاو شوي. نن سبا ټوله دنیا د دوی په ګریف کې ده او کوم ځای چې دوی څنګه وغواړي نو هغه رنګه تصرف کولی شي. خلاصه دا ده چې د امریکې دریافت یورپ والا د سپر پاور نه سپر پاور طاقت ته ورسول، لیکن دوی د امریکا څنګه دریافت کړه او هغه کم ضرورت و چې دوی دې دریافت ته راورسول. نن به موږ تاسو ته د دې سوالاتو جوابات وړاندې کوو، نو راځئ زموږ سره. دا د سن 1492 میلادي کالو او د هغه وخت وکم کې چې سلطنت عثمانیه د یو طاقتور سلطنت په حیثیت کې وجود ته راغلی وه. د عثماني سلاطینو مسلسل جنگونه راغلل د یورپ والو سره او د دې جنگونو په نتیجه کې قسطنطنیه د یورپ ډېرې علاقې تر دې چې بحر روم هم د سلطنت عثماني په کنټرول کې راغې. په هغه زمانه کې دا علاقې د یورپ والو دپاره ډېر اهمیت واله وې. د یورپ چې څومره هم اوسېدونکي خلک وو هغو ټولو به په دې لارو سره تجارت کوو په هندوستان کې او د ژوند سره متعلق چې څومره هم ضروریات وو هغه به اکثر دوی ته د هندوستان نه میلاوېدل. په یورپ والو باندې ځمکه هله راتنګه شوله کله چې سلطان محمد الفاتح قسطنطنیه فتح کړله. په دې فتوحاتو سره د یورپ والو تجارت ته ډیر نقصان ورسېدو او د سلطنت عثماني د فتوحات د یورپ والو دپاره یو لوی قحط ثابت شو. په دې سره یورپ کې جرایم ډیر سیوا شو، په لارو کوڅو کې سریع عام غلاګانې شروع شوې. په دې صورت حال کې یورپ او د هغې حکمرانان ډیر مجبوره شو او د خپل تجارت د بحالۍ دپاره دوی مختلف قسمه کوششونه شروع کړل. په یورپ کې چې کوم هوښیار خلک وو نو هغوی دا مشوره ورکړه چې هندوستان ته دې بله لاره وکتلی شي چې هغه د مسلمانانو په کنټرول کې نه وي. ملګرو د دې ټولو مشکلاتو وجه دا وه چې د یورپ بادشاه فرناندو دویم
په اندلس باندې قبضه کړې و او دغه ځای په مسلمانانو باندې سخت ظلمونه کړي وو دی وجنه د ټولو عالم مسلمانان دوی د سخت غوسه وو او د دې دوه فریقین په مابین کې د صلح هیڅ امکان نه و خلاصه دا د ملګرو چې یورپ والا د ویلاري په تکل کې روان شو په ځای د دې چې دوی هندستان ته راغلي وي دوی امریکا دریافت کړه یعنی د امریکا په دریافت کې مسلمانانو غټ اقدام هغه فتوحات کوم چې یورپ والا خلک د امریکا په دریافت کولو مجبور کړل هغه کس کم چې د یورپ والو مدد ته راغې او امریکا دریافت کړه دا غنوم د کرستوفر کولمبس د بچو 1951 کې پیدا شوی و د یو تاجر خپل اکثر سفرونه به په دریاب کې کول یعنی د خپل پیشه هغه د دنیا په مختلفو علاقو کې سفرونه کولو دغه وخت کې کولمبس پر خبره یقین کوي چې دنیا ګول شکل کې ده دا سوچ وکړو چې زه تبری په دریاب کې سفر وکم نو بل طرف ته به هندستان طرف ته راتاو شم نو دا به یو نوی لار شي هندستان ته بل طرف ته کولمبس کتابونه کتلی وو چې باغی کې مصنفینو دا ویلی وو چې تبریر دریاب نه هغه طرف ته سخل کوسیږي دا خلک ډیر مالدار دي دوی خوراک سکاک د سرو سپینو زرو په لوخو کې کوي تر دې چې د دوی دروازې هم د سرو زرو دي په دې خبرو سره کولمبس ډیر متاثر شو او هغه سره د مال لالچ پیدا شو چونګې دا سفر ډیر وګدو د لپاره د ډیر مال ضرورت حالانکه کولمبس په خپل ډیر یو غریب سړی و د مشکل د حل لپاره کولمبس راغی اندلس ته او دا غي بادشاه فرناندو دویم سره میلاو شو هغه د دې ځمکې لالچ ورکو او دوی ورته وی چې په دې سره به زموږ تجارت هم ډیر خشي بل په دغه علاقو باندې د مسلمانانو قبضه نشته کوم چرته دې ځای ته اول ځان ورسو نو یو خو ډیر مال لاس تراشي بل دغه خلک بخپل دین یعنی سید ته په اسانۍ سره راواړو د اندلس بادشاه په دې خبره سوچ وکړو ابي کولمبس ته اجازه ورکو او د دې سره ورله د سمال ورکول وعده هم وکړله د دې بادشاه دا سوچو چې دا سړی کې چرته واقعي خپل سفر کې کامیاب شو نو زوم په کې فائدہ ده او که چرته ناکام شو نو د سره به سلګ مالی امداد وکړو کاغه چرته ځای شي نو خبره نه ده دا بادشاه راولګیرو د دغه علاقې مسلمانانو نه جبرن یو دریابي جهاز واغستو بل جهاز ورته حکومت د طرفه میلاو شو او دریم دریابي جهاز د کولمبس سره خپل ذاتی وو دین علاوه لکشن خوراکي سامان هم په جهازونو کې خودې شو د جیل نه قیدیان آزاد کړل او هغه د سر ملګری کړل د دې ټول سامان سره کولمبس د سحر په ټیم کې اندلس د غاړې نه روان شو د امریکای په طرف باندې دی مسلسل د وی میاشتې پورې په دریاب کې سفر وکړو خو د دې مخې ته په نظر را نغلل کله چې سفر د 10 ورځې سیوا شو نو دی ډیر پریشان شو او دا غي وجه دا و چې د دوی دا یقین و چې 10 ورځې کې به موږ هندستان ته رسیدلی یو حالانکه سفر د دوی د توقع نه هم زیات وګد شو دیو جن په جهاز کې موجود ټول عملی د واپسې مطالبه وکړه کله چې دا غوي اصرار سیوا شو نو کولمبس دی خلکو ته 2 ورځې مهلت ورکو او دوی ورته وی چې 2 ورځې کې چرته موږ د جزیره په نظر را نغله نو بیا به واپس کیږو د دینه بعد کولمبس خپل جهازون لتیزي ورکړه خپل سفر د مخکینی په نسبت سره نور هم تیز کو بل اخر 35 ورځې د سفر نه بعد وی دغه زی تر ورسېدل کوم ته چې نن سبا ویسټ انډیز ویلې کیږي کولمبس او دغه ملګری چې کله دی بر اعظم تر ورسېدل نو دا غوی د خیال چې موږ هندستان ته ورسېدو لیکن افسوس خبره ده چې کولمبس تر خپل مرګ پورې دا پته ونه لګیدا چې زه هندستان ته نه بلکې یو داسې بر اعظم ته راغلی یم چې هغه د ډیر زمانی نه څوک نه دی راغلی کولمبس چې د مال جیدات په لالچ کې دلته راغلی و دیو چې نه هغه دلته در رسیدو نه بعد فورن د سرو زرو تلاش شروع کو د دې خلک کولمبس او دغه ملګرو ته ډیر حیران وو د خلکو د ډیر غټ استقبال وکړو د دې چې کوم خلک اوسېدل لاغوي او سردار راولګیدو او د سرو زرو یو کې په کولمبس ته په تحفه کې ورکو په دې غلطي سره د امریکایانو ځان د لوی هلاکت سره مخامخ کو د دې تحفې نه بعد کولمبس ته پته ولګیدا چې واقعي د خلکو سره زرشته دي دیو جن کولمبس خپل ملګرو ته د لوټ مار حکم ورکو دوی د خلکو خیمو ته ورننه وتل او چې څه قیمتي سیس به مخې ته ورتلو هغه به راوچته مورخینو لیکلي دي چې د خلک دومره ساده وو چې د هر څه باوجود دوی کولمبس او دغه ملګرو ته ډیر خوشاله وو چې دوی به سمو چتول نو د خلکو به دغه نه سمنه نه کوله سورج د مسلسل لوټ مار کولو نه بعد کولمبس راولګیدو د خلکو باندې ظلمونه شروع کړل د دوی ماشومان زنانه ټولي د توري په نخ وګرځول د خلکو ته دا وی چې تاسو لاړ شئ او له سره زر راجمه کوي په دې سره د ټول خلک د ډیر لوی تباہي سره مخامخ شو ابدي کې اکثر خلک راولګیدل خلکشياني وکړلې په امریکا کې به وسه پوری د کولمبس ورځ مناواله کېده او دی به یو لوی هیرو ګڼل کېدو په امریکا کې لیکن نو لسمي صدې نه بعد مورخین راولګیدل د دې کوم ظلمونه دی هغه خبر تفصیل سره خلکو ته مخامخ کړل دیو جن خلک د ډیر متنفر شو او نن سبا په امریکا کې ډیر علاقیدا سي دي چې هلته د ورځ نه مناواله کېږي او دا غزي خلک دی یو ظالم په نوم سره یادای کولمبس د سفر نه بعد یو کتاب ولیکو په هغه کې خبر تفصیل سره دا غس بیان وکړو کوم چې دلیدلیو کولمبس په امریکا کې مسلمانان لیدلی وکنه وسه پوری چې موږ تاسو کم تاریخ بیان کو داغه تاریخ دی کوم چې خلکو کې مشهور دی اوس بدی درازو چې امریکا ته په ولنی ځل مسلمانان راغلي دي یا کولمبس دا هر څه به تاسو خبر دلایل سره ثابت کو خو پر روانه ویډیو کې په 1492 کې چې کله کولمبس امریکای ته راغی
نو د هغه ورځې نه په دې خلکو باندې سخت ظلمونه شروع کړل. کولمبس راولګید او د دې ځای ډیر خلک روغ راونیول. د غلامانو په صورت کې د خلک اندلس ته راولېګل. دغه زمانه کې چې په امریکا کې کم خلک اوسېدل نو دوی د اندلس د ماحول عادت نه وو. دی وجنه کله چې دوی دلته راغلل نو دوی په مختلفو بیمارو کې مړ شو. په دوی کې اکثر تعداد داسې وو چې هغه په لار کې مړ شوي وو. نو دا هغه ظلمونه کوم چې کولمبس پرې خلکو باندې کړیو. ملګرو د تاریخ موږ تاسو په تیر شي ویډیو کې بیان کړو چې امریکا څنګه دریافت شو. اوس دې ته راځو چې امریکای ته اول مسلمانان راغلي دي او عیسایان. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان یې په خپل خطاب کې دا ویلي وو چې مسلمانانو د کولمبس نه مخکې امریکا دریافت کړې و. د دعوه صحیح ده کنه. د دې مسلې باره کې چې څومره دلایل دي هغه موږ تاسو ته وړاندې کوو. بیا فیصله تاسو وکړئ چې آیا واقعي مسلمانانو د کولمبس نه مخکې امریکا دریافت کړې و یا د هڅې ضعیف روایت دي. دا ټول دلایل به موږ تاسو ته په تفصیل سره وړاندې کوو. نو راځئ زموږ سره. دا د هجری مطابق اولنۍ صدی و. دیم خلیفہ د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو سړی او د امام شعبی په نوم باندې دی عالم په دغه زمانه کې یو غټه دعوه وکړله او دا دعوه یو مصنف ابوبکر الخلال په خپل کتاب کې را نقل کړی ده. امام شعبی رحم الله ویلو چې الله سبحانه و تعالی سبندگان داسې مشتره چې هغه د اندلس نه خو په بل جزیره کې اوسېږي. د خلک د اندلس نه دومره لري دي لکه څومره چې موږ د اندلس نه فاصله کې یو. هغوی مؤمنان دي او د هغوی ځمکه د هیرو جواهراتو نه ډکه ده. د هغوی غرونه د سرو سپینو زرو نه ډک دي. د خلک کاشکاري دین علاوه بل څه کار نه کوي بلکې دوی خپل وخت په میوه باندې تیروي. تاسو ته پته وي چې شعبي دلته د خلکو باره کې تذکره کوي کوم چې دغه وخت کې په امریکا کې اوسېدل. موږ تاسو ته خدا پته ده چې امریکا داسې ځای دی چې د معدنیاتو نه ډک دی. دین علاوه په دې ځای کې قسمه میوې هم ملاويږي. امام شعبی دا هم ویلو چې د خلک د اندلس نه په فاصله کې دومره لري دي لکه څومره چې موږ فاصله کې د اندلس نه. کوم جغرافیه ته وګورو دغه زمانه کې امام شعبی په کوفه کې اوسېدو. کوم د کوفې نه اندلس ته سیده کر خراکاګو او بیا دغه شان فاصله د اندلس نه امریکای پورې ناب کو نو ناشنا نتیجه راوځي او معلومیږي چې واقع د دوه فاصله یو بل ته یو شان دي. نو د دې خبرې نه دا معلومیږي چې واقع د ډېر مخکې مسلمانانو ته د امریکای باره کې معلوماتو او دا پته ورته مو چې د یو غټ بریازم موجود لري چې باغ کې زموږ بشر انسانان هم اوسېږي. دلته سوال لري چې شعبی د امریکای باره کې د معلومات د کم ځای میلاو شوی وو لیکن ملګرو دا یو سوال لږ د دې جواب د وسه پوری چانه دی معلوم کړي. وس راځو درې صدۍ د هجری مطابق المسعودي د نهمې صدۍ سړی دی. د خپل کتاب کې د الخشاش په نوم باندې د خلکو تذکره کوي. مسعودي ویلي دی چې مر خپل ملګرو سره بحر او اقیانوس پار کو او زه بلې ځمکې ته ورسېدم. اپارڅ و ناس کې زه واپس راغلم. مسعودي په خپل کتاب کې دا هم ویلي دی چې زه دغه خلکو سره ملاو شوی وم. اوس راځو شپږمې صدۍ ته. په 1194 کې چې کوم نقشه مسلمانانو کې محمد الادریسی جوړ کړی و هغه تاسو کتلی شئ. محمد الادریسی دا نقشه په ګول انداز کې جوړ کړی و. دې معلومیږي چې مسلمانانو ته دغه وخت کې دا پته هم و چې ځمکه ګول شکل کې ده. تاسو که دا نقشه وګورئ نو معلومیږي چې شمال لاندې دی او جنوب بره. لیکن کله چې موږ د نقشه بل طرف ته راتاو کو نو ناشنا تفصیل موږ ته میلاویږي. یورپ او افریقا نه خوا طرف ته یو غټه جزیره ښودل کېږي. الادریسی دا ویلو چې د ځمکه ډیره سیوه او فراخه ده. د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پرتګال کوم چې مخکې د مسلمانانو یو ریاستو د دې ځینې مسلمانانو دا دریاب پار کو بیا به خلکو کې بعضې داسې و چې واپس هم راغلي وو. بیا د خلکو د بلې ځمکې باره کې بیان هم کړی و. د خلکو ناشنا خبره دا کوله چې هم په دغه ځمکه باندې داسې خلک هم لیدلي وو چې هغوی په عربۍ کې خبرې کولې. نو د دې خبرو دلایلو نه دا معلومیږي چې مسلمانان د ډېر مخکې نه دغلته آباد وو. دا کوم واقعیت چې موږ تاسو ته رانقل کړل د کولمبس نه 300 کاله د مخکینۍ زمانې دي. یو مورخ شهاب العمری په خپل یو کتاب کې ناشنا واقعه لیکلې ده او دا واقعه د افریقي او سلطان ابوبکر ثانی باره کې ده. ابوبکر ثانی د سلطنت مالی حکمرانو او دا ډیر ناشنا سړی و. د 1311 کې خپل حکمرانی پرې خو ده او دا سلطنت خپل رور ته حواله کو. د لپاره چې د نور زمکو ته سفر وکي او هلته الله دین خلکو ته ورسي. په دغه وخت کې ابوبکر ثانی د دې غټ سفر اراده وکړه. او ظاهره خبره ده بحر اقیانوس پار کول آسان کار نه و. د لپاره ابوبکر ثانی د ټول عربي دنیا نه ماهر انجینران راوغختل. د خلک راجمع شو او د دې سفر قابل یو غټ دریابي جهاز جوړ کړی شو. بیا یو سهار دی جهاز کې د ډیر وخت د پاره خوراک سکاک سامان کې خودلې شو او د کولمبس نه 200 کاله مخکې د خلک کم چې مسلمانانو دوی د امریکای په طرف باندې ور روان شو. په دې جهاز کې ټول د افریقي خلک ناسو. ناشنا خبره ده چې کولمبس په خپل کتاب کې د خلکو تذکره هم کړې ده او دا ویلي دي چې امریکا کې ما د افریقي خلک لیدلی وو. ورسره دا هم ویلي دي چې د خلک بر سرو زرو په سوځول او دا غینه د زیورات په جوړول کې ډیر ماهر وو. کولمبس ویلي دي چې بر زیورات په دې ډیزاین باندې جوړول په کم ډیزاین باندې چې افریقي ولا خلک جوړي
او دا خبر خور چې ته معلومه ده چې د سلطنتي مالی حکمرانان ډیر مالدار خلکو دوی سره په ډیر مقدار کې موجود وو. ادي بر دینه مختلف قسمه زیورات هم جوړول. اول خبره دا ده چې اوس هم په امریکا کې داسې خلک شته چې هغوی د سلطنتي مالی په ژبه کې خبرې کوي او دا د هغوی قومي ژبه ده. په سن 1564 عیسوي کې فرانس والو د امریکای یو زړه نقشه پیش کړه. که تاسو دې نقشې د بغور سره وګورئ نو معلومیږي چې دې کې د بعضې ځایونو نومونه د مراکش او اندلس په نوم سره ایښودلی شوي دي. د دې نه معلومیږي چې دلته آباد شوي خلک مسلمانانو. ادوی چې د کوم ځای نه راغلي وو نو د هغه ځای نومونه دې ښارونو له ایښودي وو. په 1920 عیسوي کې د هارډ یونیورسټۍ یو پروفیسر کتاب ولیکو. هغې کې دا وویل چې د مخصوص واقعاتو او ثبوتونو دا معلومیږي چې کرسټوفر کولمبس سره مخکې نه دا پته وه چې دې ځای کې مسلمانان اوسېږي. راځي چې د کولمبس هغه ډایري کوم چې هغه په 1493 عیسوي کې لیکلې وه د هغې نه یو جز مطالعه کړو. کولمبس پر خپله ډایري کې لیکلي دي چې دغه خلکو یعنې کوم چې دغه وخت امریکا کې اوسېدل د دوی جامې د غرناطه والو مسلمانانو په شان وي. او دا هم لیکلي دي چې ما په کیوبا کې په یو غر باندې جوړ شوی مسجد هم ولیدو. یورپي مورخین د دې خبرې نه انکار کوي او دا وایي چې کولمبس مسجد نه ولیدلی بلکې د مسجد په شکل باندې جوړه شوې سابادي لیدلې وه. مسلمانانو کې چې کوم مورخین دي هغوی د دې خبرې نه داسې جواب کوي چې کولمبس د مسلمانانو سره یو ځای په اندلس کې ډیره زمانه تېره کړې وه. د هغوی په ثقافت او تهذیب باندې هغه ډېر ښه پوهېدو. بل کولمبس په اندلس کې مساجد هم لیدلي وو. نو د ده په شان یو کس څنګه غلطي کولی شي او یو عام آبادي ته څنګه مسجد ویلی شي؟ نو د دې بحث نه د رجب طیب اردوګان دا دعوه بالکل صحیح ثابتېږي. او که د ترکي صدر چېرته دا دعوه کوي نو په دې دعوه کې د هغه سره پوره حق دی. نو ملګرو که دا دلیل تاسو ته کافي نه ښکاري نو راځئ چې په دې خبر باندې تاسو ته نور دلیل وړاندې کړو. په سن 2000 کې د سپین یو محل کوم چې د مخکینۍ زمانې نه و د هغې بحالي کېدله. په دې دوران کې زنانه ته په عربي کې لیکلی شوي څه دستاویزات میلاو شو. په دې دستاویزاتو کې د امریکې باره کې ډېر معلومات لیکلی شوي وو. په دې سره دا ثابته کړی شوي وه چې مسلمانان ډېر مخکې نه امریکا کې آباد شوي دي. دې زنانه دا دستاویزات د ډېر زمانې پورې د ځان سره محفوظ وساتل. دا ښځه په دې یېرېدله چې حسبان یو والا خلک دا اوراق چېرته ضایع نه کړي. دې وجې نه دا ښځه راولګېده او دې اوراقو له یو کتابي شکل ورکړو. او اوس د دې کتاب نوم دی افریقا ورسز امریکا. دا کتاب چې څوک وګوري نو دې خبره کې د هغه هېڅ شک نه پاتې کېږي چې واقعي مسلمانان ډېر زمانه مخکې دغه جزیرو ته تللي دي. راځئ دا ګورو چې په اول ځل امریکا چا دریافت کړې وه. په تاریخ کې د کولمبس په ځای باندې د چا نوم لیکل پکار وو. په 1929 کې په ترکیه کې یو نقشه میلاو شوه. دې نقشې ډېر خلک په حیرت کې اچولي وو او ساینسدانان دې ته حیران وو چې پخوا زمانه کې انسان دا نقشه څنګه جوړه کړې وه. د دې نقشې جوړونکی کس یو مسلمان کمانډر وو. د ټولې دنیا نقشه جوړه کړې وه. په هغې کې د امریکې نشاندهي هم کړې وه. د مسلمان کمانډر څوک دی؟ په دې نقشه کې د داسې څه ویلي دي چې هغې انسانان ډېر په حیرت کې اچولي دي. دا ټول هر څه به تاسو ته وړاندې کړو خو په راروانه ویډیو کې. دا د سن 1929 عیسوي واقعه ده. یو مورخ ته د ترکیې په یو ښار کې نقشه میلاو شوه. دا نقشه د څاروي په سربن باندې ویستلی شوې وه. اول خو دا خلکو داسې یوه عامه ټوکړه ښکارېده لیکن کله چې ساینسدانانو په دې غور وکړو نو حیرانه شو. دوی په خپل ریسرچ سره دا معلومه کړه چې دا نقشه په 1531 عیسوي کې یو مسلمان جوړه کړې وه. هغه څیز کوم چې ساینسدانان ډېر په حیرت کې اچولي وو هغه د دې نقشې ډیزاین په دې کې موجود د بریاعظمو نشاندهي وه. په دې نقشه کې د شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انټارکټیکا او د دې نه علاوه د داسې ښارونو نشاندهي ده چې هغه په دغه زمانه کې هیچ هم نه پیژندل. د امریکې د اولنۍ نقشه چا او څنګه جوړه کړې وه. د دغه زمانې یو انسان ته دا دومره باریک معلومات د کوم ځای نه میلاو شو؟ ملګرو دا هر څه به تاسو ته ښه په تفصیلي سره وړاندې کړو او د دې سره به تاسو د هغه سوال جواب هم درکړو کوم چې د ډېرو خلکو په ذهن کې دی چې آیا امریکې ته الله سبحانه وتعالی څه پیغمبران رالیږلي وو او که نه. نو راځئ زموږ سره. مخکې له دې نه چې موږ د دې نقشې د حل کولو آغاز وکړو تاسو ته هغه سړي تعارف کول ضروري دي چې دا نقشه جوړه کړې ده. پیری رئیس یو مسلمان محقق او د دریابي فوج کمانډر و. د ده پوره نوم احمد محی الدین پیری او تاریخ کې د پیری رئیس په نوم باندې مشهور دی. د ترکیې په مشهور ښار جلیپولو کې پیدا شوی و او دا علاقه په دغه زمانه کې د سمندري جهازونو لپاره یو قسم مرکز و. د دې علاقې اکثر خلک داسې وو چې د هغوی تعلق د دریابي جهازونو سره ډېر و. په دریابي جهازونو کې اوږده سفرونه کول دا د دې خلکو پیشه وه. لیکن پیری رئیس کې یو کمال داسې و چې هغې د وجې نه د نورو خلکو نه ممتاز شو. پیری رئیس له چې کوم څیز ډېر شهرت ورکړو هغه علم و کوم چې د خپل تره کمال رئیس نه زده کړی و. کمال رئیس هم په تاریخ کې یو لوی دریابي کمانډر تیر شوی دی او په اسلامي تاریخ کې د ډېر اهم کردار ادا کړی دی او انشاءالله که چېرته موقع میلاو شوه نو د ده تاریخ به هم تاسو ته وړاندې کړو. کمال رئیس په خپله زمانه کې ډېر لوی دریابي فاتح تیر شوی دی
د ډیرو جنگونو کې فتح ملاو شوې دي. په 1499 کې مسلمانانو دریابي جنگ وشو د یورپ والو سره. په دې جنگ کې مسلمانانو ټوله دنیا حیرانه کړې و. مسلمانانو د جنگ کې په اولنی ځل د رایفل استعمال وکړو. د دې نه بعد رایفل په دریابي جنگونو کې پسندیده هتیار وګرځیدو. پیر ریس خپل تر سره تقریبا په ټولو جنگونو کې شریک شوی و. په دې حالات کې د خپل تر نه ډیر څه زده کړل، لیکن پیر ریس له یو خوبي ور کړی و. هغه خوبي داسې و چې د په عالمي دنیا کې ډیر شهرت ورکو. پیر ریس په تصویر کشي کې ډیر ماهر و او د خپل هنر د اسلام د خدمت لپاره خبر پور استعمال کړی و. د خپل د هنر سره یو داسې نقشه جوړه کړې و چې غینن سبا ټوله دنیا په حیرت کې اچولې ده. کمال ریس د وفات نه بعد پیر ریس خپل تر میشن جاری وساتو او په سمندرونو کې د اسلام جنډه نصب کړه. پیر ریس چې کوم نقشه جوړه کړې و هغه ډیر بحث شوی دی ځکه د امریکای نقشه ده. د امریکای د لپاره ولنې او ډیره بخوانی نقشه حسابيږي. د دینه چې موږ کومه نتیجه خاص کوو غدا ده چې په اول ځل امریکا مسلمانانو دریافت کړی ده او د دې خبرې لپاره یو مضبوط دلیل لري. ته چې کله د دې نقشې تفصيلات وګوري نو زما په خبره یقین دی چې ته زما سره په دې خبرو کې اتفاق وکې. پیر ریس ولنی انسان دی چې د امریکای د دوه بریاځو مبارکي خمو مفصل نقشه جوړه کړې ده. پیر ریس امریکای ته تلو خپل سفر خبر تفصیل سره بیان کړی دی په خپل کتاب بحریه کې. د چې کله دا کتاب مکمل کو نو دا کتاب دغه زماني طاقتور عثماني بادشاه سلطان سلیمان علی شان د بدوحفه کې پیش کو. لیکن ملګرو خبر صرف دومره نه ده. کوم غوتاس پر نقشه باندې نظر واچو نو معلومیږي چې په دې کې د انټارکټیکا نشانه هم شوې ده. د دې خبرې مطلب دا دی چې د انټارکټیکا موجود او د دې دریافت کوونکی ولنی انسان هغه پیر ریس دی ځکه چې پیر ریس ولنی انسان دی چې د انټارکټیکا باره کې ښه تفصیلي معلومات په دې نقشې کې راجمع کړي دي. ملګرو دې نقشې نن سبا ټول ساينسدانان حیران کړي دي تر دې چې ناسا هم دې د ډیر د حیرت په نظر سره ګوري. پیر ریس انټارکټیکا ته څنګه ورسېدو په دغه دور کې د محدود وسایلو سره؟ آیا دا عجیبه نه ده؟ دا نقشه په سن 1929 کې یو مورخ ته ملاو شوې و. تحقیق نه بعد معلومه شو چې د دې نقشې جوړونکي انسان پیر ریس دی. ساينسدانانو دغه زماني ټولې نقشې راواغستې او د دې موازنه وکړه د دې نقشې سره. نو معلومه شو چې دا نقشه دغه زماني د خلکو لپاره یو مکمل نقشه و. په دې نقشه کې د داسې ځایونو نشاندهي هم شوې ده چې هغه ځایونه په دغه وخت کې لا نو دریافت شوي. او ډیره تعجب خبره ده چې په دې نقشه کې د انټارکټیکا ساحل بغیر د واوري نه خودلې شوی دی. ملګرو دا غاله اخیری کم چې د دې نقشې د جوړېدلو نادري 100 کال بعد دریافت شوی دی. په سن 1531 کې چې کله د ځمکې د پیمایش کولو لپاره ساحل هم موجود نه و د دې څه باوجود داسې باریک نقشه جوړول واقعي ډیره د حیرانتیا خبره ده. کله چې ساينسدانانو د دې نقشې موازنه د نن سبا زماني د نقشو سره وکړه نو معلومه شو چې واقعي دا نقشه د عمده تفصيلاتو حامله ده. په دغه زمانه کې انسان د غرونو او دریابونو او داسې تفصیلي خاکه څنګه جوړولای شي؟ په دې نقشه کې موجود د غرونو او دریابونو د تفصیلاتو نه دا معلومیږي چې دا علاقه یعنی امریکا ډیره مخکې دریافت شوې و. په دې نقشه کې چې کله ساينسدانانو د انټارکټیکا باره کې تفصیلاتو ته وکتل نو هغه خلک کوم چې د خلای مخلوق یعنی الیس د وجود دعوه کوي هغه د ځان لپاره یو دلیل وګڼو. هغه دا وی چې دا نقشه یو انسان نه بلکې خلای مخلوق یعنی الیس جوړه کړې ده. ملګرو دا وګت بحث د دې تنزو چې آیا الیس موجود دي یا نه دي، لیکن دې ترازو چې پیر ریس دا نقشه څنګه جوړه کړې ده. د امریکای دونه بریاځمه تر دې د انټارکټیکا باره کې د دومره تفصیلي معلومات چا فراهم کړی دي انسان ته؟ آیا ساينسدانانو ته د حقیقت باره کې معلومات نشته یا غوی ته معلومات شته لیکن هغه د خبره پټه کړې د خلکو نه؟ په تیر شي ویډیو کې چې موږ هم دلایل تاسو ته پیښ کړی وو که تاسو هغه ویډیو کتلی وینئ به تاسو پوه شوي یئ چې پیر ریس دا نقشه څنګه جوړه کړې ده او هغه په دومره کم وخت کې امریکا او انټارکټیکا. کله چې په دې نظر وغورځو نو معلومیږي چې دلته مخکې څوک راغلی وو او بیا هغوی د دې باره کې تفصیل پیر ریس ته بیان کو. دینه بعد پیر ریس راولګېدو او د دې خلکو د بیان مطابق داسې تفصیلي نقشه تیار کړه. اخر ساينسدانانو او مورخینو په خپلو کتابونو کې دا خبر په صحیح طریقې سره ولې نه ده بیان کړې. شاید چې دوی دا تسلیمول نه غواړي چې په اول ځل مسلمانانو امریکا دریافت کړې ده او دوی دا غواړي چې دا خبر دی پټه وساتلی شي. ملګرو پیر ریس یو بهادر او پرعزم نوجوانو د خپل زمانه کې خلکو ته د خپل علم نه ډیره فایده رسولې وه. د دې سړي ژوند اکثر په دریابي سفرونو کې تیر شوی دی تر دې چې د 90 کالو په عمر کې وفات شو. ملګرو اوس راځو هغه دویم سوال ته چې آیا امریکې ته پیغمبران رالیږلی شوي وو که نه؟ ځکه چې دلته خو د انسانانو ډیره لویه آبادي اوسېدله نو دې خلکو ته د هدایت لپاره څه پیغمبران رالیږلی شوي وو او که نه دا پیغمبران صرف په عربي ملکونو کې رالیږلی شوي دي؟ نو ملګرو جواب دا دی چې داسې بالکل ممکن ده. دې خلکو ته الله پیغمبران رالیږلي وو لیکن دې خلکو د هغوی احکامات بالکل پرېښودل تر دې چې د دې پیغمبرانو تذکره د خلکو په منځ کې ختمه شوه. ملګرو موږ چې دا خبره کوو نو د دې دوه وجې دي. اولنۍ وجه او دلیل دا دی چې قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ما په هر امت کې یو یره ورکوونکی لیږلی دی. که موږ تاسو وګورو نو امریکې د دریافت کېدو نه مخکې په دې بریاځمو کې یو امت اوسېدو او الله فرمایي چې ما هر امت ته یو رسول لیږلی دی. نو داسې بالکل عین ممکن ده چې دلته پیغمبران راغلي وو لیکن دې خلکو د دې انبیاو د دعوت رد کو دوی یې اعتبار ورنه کو
په دې سره د انبیو تذکره د دې خلکو په منځ کې بالکل ختمه شوه. ملګرو په دې خبره دویم دلیل دا دی چې دا خبره د امریکای په تاریخ کې لیکل شوې ده چې امریکا کې مخکې کم خلک اوسېدل نو دوی په مذهبونو پسې روانو. په دوی کې بعضې خلک داسې وو چې بت پرستي به یې کوله او داسې خلک پکې هم وو چې هغه موحدین او د توحید عقیده یې لرله، یعنی الله یو ګڼو او بت پرستي نه کوله. دلته سوال دا دی چې دې خلکو کې د توحید او بت پرستي د کوم طرفه راغلی وه؟ نو ملګرو د دې صرف یو جواب کیدی شي او هغه دا دی چې خلکو ته د توحید دعوت ورکوونکي څه خلک راغلي وو، لیکن دې خلکو کې بعضې داسې وو چې توحید یې پرېښودو او شرک اختیار کو. ځمکې ته الله سبحانه وتعالی 1,24,000 پیغمبران رالیږلي دي او دا خبره خو ظاهره ده چې موږ ته د هر نبی باره کې څه جدا جدا معلومات نشته. ملګرو تیر شوي ویډیو کې اوس چې موږ تاسو ته کم دلایل بیان کړل په دې ټولو چې سوچ وکړي نو په دې خبره کې شک نه پاتې کیږي چې واقعي د امریکای دریافت مسلمانانو کړی دی. ملګرو زموږ دا خبر په تعصب نه بلکې په دلایلو بنا ده. د دې تاریخ په اورېدو سره به تاسو په دې خبر پوه شوي یئ چې مسلمانانو په خپل دور کې هېڅ یو فن نه دی پرېښودی بلکې په هر څه کې دوی ځان کمال ته رسولی و. الله سبحانه وتعالی دې په مسلمانانو باندې رحم وکړي او هغه جذبه کوم چې په دوی کې مړه شوې ده هغه دې الله بیا را بیداره کړي. آمین.